السلام علیکم ورور. لومړی کار د ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. خالد ناصري یم، کابل ولایت د شکردرې ولسوالۍ اوسیدونکی. ماشاءالله ورور، الله یې سلامت لره. موږ د نن ورځې پوښتنه دا ده چې د اسلام بنیاد په څو شیانو ولاړ دی؟ د اسلام بنیاد په 5 شیانو ولاړ دی. کوم دي ورور؟ اول کاب کلمه ده، دویم روزه ده، دریم زکات ده، څلورم حج ده، پنځم زکات. نه علیکم السلام وبرکاته ورور. لومړی ځان راته معرفي کړه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محمد زمان یم د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ. ماشاءالله ورور، الله یې سلامت لره. قدرمنه، زموږ د نن ورځې سوال دا دی چې اسلام په څو بنیادو باندې ولاړ دی، یعنې د اسلام بناوې څو دي؟ پنځه. راته ووایه. اول کلمه ده، دویم مونځ ده، دریم روزه ده، څلورم زکات ده، پنځم حج ده. ماشاءالله ورور، صحیح جواب راکړه. مستحق د جایزې دی، نو جایزه به ورته ورکړو. دا سم د ستاسو جایزه.